سړوله د سینو نه زړونه وړل کوي شنې سترګې سړوله د سینو نه زړونه وړل کوي شنې سترګې په یو نظر کتو باندې وجل کوي شنې سترګې او ساقب صاحب بیخي غټي دي خدای ګونن مهره ترېنه وشوه بیخي غټي دي خدای ګونن مهره ترېنه وشوه خامارې دي خوړل کوي شنې سترګې او بلا سترګې دي خپل اثرات ښکاره کوي خو بدماشي دي حکومت په ټول محفل کوي شنې سترګې یو ټپاییزه چې چرته روسۍ میړه به وکمه امریکانۍ میړه به وکمه یا افریقۍ میړه به وکمه او هندوستانۍ میړه به وکمه د پښتنو په خاوره شپږ ځل کونډه شو مننه غزل نه راځمه چې د چا د یاد زندان ته استخپله سړی رسي ساګر صاحب د چا د یاد زندان ته استخپله سړی رسي څه داسې کیفیت ته کله کله سړی رسي د چا د یاد زندان ته استخپله سړی رسي څه داسې کیفیت ته کله کله سړی رسي و انسان خو د ازل نه په ښکلا باندې مین دی فطرت یې دی د ګل غیږ ته په خپله سړی رسي او شین سترګې او تور سترګې بلاګۍ پرېښودل غواړي شین سترګې او تور سترګې بلاګۍ پرېښودل غواړي خو دا سوچ کوم چې دې سوچ ته به کله سړی رسي او اشنا صاحب شعر دی چې یو چا د یو سړي د پرمختګ په هکله وویل په هکله وویل زه ته ورسره مل شه ګنې اجله سړی رسي او شعر دی چې 1500 کاله سفر شرط دی دا سوچ پرېږده 1500 کاله سفر شرط دی دا سوچ پرېږده خپل عشق لا محدود که بې مزله سړی رسي او چې ټول نیک عمل خلک د جنت په لور روان شي نو خود به جهنم ته بدعمله سړی رسي او اخیری مقطع د حیران صاحب چې بشیر صوبانی لږ شانتې کې سوچ ورله پکار دی د شعر په حقیقت به دې بیا اله سړی رسي د توجه نه مو یو جهان